بسات نتر بسیتا هر سستا دیا اللہ هر سستا دیا اللہ دا خطول ستا فیو کن سار پیدا دیا اللہ پیدا دیا اللہ بسات نتر بسیتا هر سستا دیا اللہ هر سستا دیا اللہ دا وارستا یو کن سر پیدا دیا اللہ پیدا دیا اللہ مالکی دا املاکو مخترعی دا افلاکو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خبرونه مو ده باب الورع وترک الشبهات. باب ده په بیان د دې کې چې د مضرو شیانو د خطرناکو شیانو نه ځان ساتل، د ګناه د کارونو نه ځان ساتل، او دارنګې د هغې کارونو نه ځان ساتل چې په هغې کې شک او شبهه وي، تردد پکې وي، چې کله د دواړو نه سړی ځان وساتي نو بیا دې ته زهد ویلی شي او دې ته تقوا هم ویلی شي. عزتمندو دا د کتاب ریاض الصالحین 88 باب دی. من دا کتاب مسلسل طریقه باندې تدریس کوو، نو اوس 88 باب ته رسېدلي. باب الورع و ترک الشبهات. اول هغه دوه آیاتونه اخلو چې کوم د کتاب مؤلف د هغې نه استدلال کړی دی، او بیا حدیث چې په دې باب کې دی هغه به اخلو، په دې هیله چې خپرونه مو هغه شي خپرونه را سره تر پایه واورئ او څه ترې زده کوئ. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتحسبون هينا وهو عند الله عظيم. وقال تعالى في موضع آخر إن ربك لبالمرصاد. عزت منذ دا أتشبتم باب ده باب الورع وترك الشبهات. امام نووي رحمه الله أتشبتم نمبر باب پدې لګولې ده چې مسلمان لپاره دي چې پاغي کې ورع وي او زهد پکې وي او د شبهاتو نه ځان وساتي، هغه کارونه وکړي چې په هغې باندې یقین وي. اول راځو د ورع او د زهد معنا پیژنو، ځکه اکثر ملګري طالبان علما هغوی باندې دا خبره مشتبه کېږي او په دې کې خطا کېږي، لیکن صحیح خبره دا ده چې په دې کې فرق دی د ورع او د زهد په منځ کې. امام ابن قیم رحمه الله په کتاب الروح کې د دې فرق کړی دی. هغه فرمایي الورع ترک ما یضر فی الاخره. ورع هغې ته وایي چې یو سړی ټول هغه کارونه پرېږدي چې کوم دته په آخرت کې په ضرر تمامیږي، یعنې د دپاره خیر نه وي، دته څه فایده نه ورکوي آخرت کې، نو او هغه کارونه پرېښودل دې ته ورع وایي. او یو زهد دی، زهد ترک ما لا ینفع، ټول هغه کارونه پرېښودل چې فایده پکې نه وي، دله نقصان او ضرر ورکوي او که نه ورکوي، خو چې فایده پکې نه وي دغه پرېښودو ته زهد ویلی شي. نو د زهد مرتبه او مقام چې دی دا اوچت دی د ورع نه، ځکه په ورع کې انسان هغه شی پرېږدي چې دته ضرر ورکوي، صرف ترک ما یضر پکې راځي، کوم شی چې دته په ضرر تمامیږي هغې نه ځان ساتي هغه پرېږدي. او زهد کې دوه شیان پرېښودلی کېږي، یو یترک ما لا ینفع، هغه شیان به پرېږدي چې تا له فایده نه درکوي، دویم هغه شی به کې چې کوم ستا په فایده تمامیږي، دارنګې هغه شي نه به ځان ساتي چې نه پکې فایده وي او نه پکې خیر وي، دې ته بیا زهد ویلی شي. نو ورع د زهد نه یو درجه لاندې وي، ځکه قدرمنو اورېدونکو شیان درې قسمه باندې وي، یا به یو شی یو کار یو عمل چې وي دا به ضرر وي، یا به فایدهمند وي، یا به پکې ضرر نه وي فایده به پکې وي. او یې ځینې داسې شیان دي چې ما لیس بضار ولا نافع، نه پکې فایده وي او نه پکې ضرر وي، نو د زهد درجه ځکه اوچته ده. نو ظاهر انسان دوه شیان پرېږدي، یترک الضار مضر شی پرېږدي، ویترک ما لیس بنافع، هغه شی هم پرېږدي چې په هغه کې فایده هم نه وي او ضرر هم نه وي. نو هغه کار کوي د دنیا کې هغه اعمال اختیاري چې دله فایده ورکوي، چې فایده نه ورکوي څه پې کوي. نو ظاهر انسان دا یو درجه اوچت وي د ورع نه. او هغه چا کې چې ورع وي منیر وي هغه کې څه شی وي، صرف یترک شیئا واحده، هغه یو شی پرېږدي چې هغه کوم دله ضرر کوي، په آخرت کې د په ضرر تمامیږي، بس هغه شی پرېږدي. نور ځینې هغه کارونه هم کوي چې په هغې کې نه فایده وي او نه نقصان. نو کله هغه کارونه کوي چې په دته پکې فایده وي، همدارنګې هغه کارونه هم کوي چې لیس فی نفع ولا ضر. نو زهد دا یو درجه اوچت شو د ورع نه.
نو په دې اساس د زاهد انسان منزله چې ده دا اوچته وي د منزلې د ورعنا. او ځینې علما دا ورع او زهد دواړه د یو بل په معنا باندې کوي، فرق پکې نه کوي. نو بس هغوی فالورع ترک ما یضر، ورع دې ته وایي چې مضر شیان پرېږدي. لکه یو د هغې نه دا مشتبه شیان چې داسې شیان دي چې د هغه نفع او نقصان فتح نه معلومیږي، چې د هغې د حلال او د حرمت فتح نه معلومیږي، دې ته مشتبه ویلی شي. دارنګې کله مشتبه په حکم کې وي، یو شی د حکم مشتبه چې دا به حلال وي که حرام وي. بل ځینې د شیان دي چې هغې کې اشتباه د هغه په حقیقت کې وي. دویم اشتباه په حال کې وي، نو هغه انسان چې په هغې کې ورع وي، متورع انسان چې وي، کله چې هغې باندې یو کار مشتبه شي، په یو کار کې شک او تردد پیدا شي، نو هغه پرېږدي. یا په دې خاطر باندې که حکم کې چې کېدی شي دا شی به حلال وي که حرام، نو که زه دا کار وکړم په حرامو کې به واقع شم، هغه کار پرېږدي. دارنګې بل مثال یو د یو شي کولو کې اشتباه وي، نو څوک وایي چې دا واجب دی او څوک وایي چې نه دا مستحب دی. نو ورع انسان چې دی هغه کوي دې دپاره چې په ترک د واجبو کې رانه شي، داسې نه چې دا واجب او زمانه پاتې شي، نو هغه دې خاطر باندې دغه عمل کوي لئلا یأثم بترک الواجب، چې د واجب په ترک باندې دی ګناهګار نشي. نو د دې مسئلې دپاره امام نووي رحمه الله د باب په اول کې د سورة نور یو آیات یې راوړی دی او یو آیات یې د سورة فجر راوړی دی. د سورة نور دغه آیات چې دا د یو واقع او یو قصې سره تعلق ساتي. الله جل شانه فرمای وتحسبونه هینا وهو عند الله عظیم. وتحسبونه کې ضمیر هغه اقوال او هغه خبرو ته راجع دی چې خلکو په عایشه ام المؤمنین رضی الله عنها باندې دروغ تړلیو، چې اوس هم زندیق شیگان دغه دروغ غله هوا ورکوي او دا وایي د هغې زمانې منافقانو په عایشه رضی الله عنها باندې تهمت لګولی چې نعوذ بالله دې زنا کړې ده. وجه دا وه چې عایشه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم بوبي وه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېره ګرانه وه. د هغې زمانې یهود او منافقانو د دې انتظار ویستو چې څنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه پاک او ښایسته نسب، دغه پاک عهده، دغه سپېڅلي اخلاق او د نبوت دا سپېڅلي پاک منصب بدنام کی، او غوښتل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عزت پایمال کی. د دې په انتظار کې او همیشه دپاره بیا دا سوچونه او فکرونه جنګول چې څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدنام کو، خلکو ته دا سپک او ذلیل معرفي کو، نعوذ بالله. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت دا و چې د به کله غذا ته تو نو خپل ځان سره به یو بوبي بوتلله، بس د هغوی په نمبر باندې غالبا دا غزوة مستلق وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره عایشه رضی الله عنها په دې غزوه کې لاړه، هغه ورسره تللې وه. کله چې مسلمانان واپس کېدل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ځای کې پړاو واچو، هغوی دمه کوله د لارې منځ کې. نو عایشه رضی الله عنها د مسلمانانو د خوا نه جدا لاړه او د قضای حاجت دپاره. نو چې بیرته راتله چې ګوري مسلمانان هغوی روان شوي دي، تللي دي. او وجه دا وه چې عایشه رضی الله عنها وړه جلکۍ وه او کوم سورلی باندې چې له کوم ځای جوړ کړی و، نو د هغوی دا خیال و چې زه په دې کې ناسته ده. خو هوښیاره وه، کله چې راغله چې ګوري مسلمانان تللي دي، نو اخوا دې خوا لا نه لړله، ولې که چېرته بل طرف ته تللې و کېدی شي چې بیا ورکه شوې وه یا به هغوی په موندلو کې ډېر تکلیف شوي. نو دا د شپې اخرې حصه وه، قضا حاجت ته لاړه چې واپس راله دوی تللي، نو په خپل ځای کېناسته، پوهېده چې اوس به هغوی خامخا چې پته ولګي واپس به دې ځای ته راځي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې کله به دوی کوم ځای کې قافله ودروله، پړاو به یې واچوه، نو بیا به یو ملګری یا دوه ملګري وروسته پرېښودل چې تاسو وروسته راځئ چې د ملګرو نه کوم سامان څه شی پاتې چې هغه ځان سره واخلئ. نو صفان بن معطل یو جلیل القدر صحابي دی، بهترین بدري، دا وایي زه چې رالم چې ګورې تور څه شی پاتې، ما زه د مسلمانانو نه څه شی پاتې شوي دي. چې ومې کتل دا عایشه رضی الله عنها وه، چونکې دا د بدن نه م وړکۍ وه او په دغه وخت کې عمر نه م ډېره کمه وه، وجود یې سپکې غوندې وزن یې نه و. نو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شان، د هغه د نبوت، د هغه د عزت او د عرض په خاطر باندې بالکل د عایشې رضی الله عنها سره خبره هم نه ده کړې. سبحان الله صرف ویلي، تعجب خبره. وایي ما خپل اوښ د هغې خوا ته چوک
مخ مې باغې طرف ته واړو، اوښ کېناستو. عایشه رضی الله عنها راپاڅېده، په اوښ باندې سپره شوه. قسم خوري چې ما سره هغه خبرې نه دي کړې بغیر د دغې کلمې نه چې سبحان الله ویلي. نو لږ وروستو هغه د مسلمانانو خوا ته ورسېدل. د صحابي وایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبي سره خبرې نه دي کړې، دغه د عزت په خاطر باندې چې څوک په هغه باندې بده ونه وایي. اگر چې د پردې نه مخکې مې عایشه لیدلې خو دا وړه جلکۍ وه. نو چې کله د مسلمانانو خوا ته راورسېدل، منافقانو ته موقع پیدا شو. نو یو بل ته یې وکتلې چې دا اوس موقع ده، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدنامولو دپاره دا اوس یو چانس دی، ځکه چې دوی خو داسې موقع کتله د پیغمبر باندې یو بدنامه ولګو، د ده عزت ته او د شان ته پکې نقصان ورسو. نو څه وایي هلکه یوه ښځه سفر کې او د یو سړي سره وروسته پاتې شوي. نو د عایشې رضی الله عنها د عزت او د هغه په عرض کې خبرې شروع کړي. نو یې ویل چې دا هلکه یو جنۍ څه کوي، یوه ښځه څه کوي چې یو سړي سره پاتې کېږي. دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرش د هغه خاندان او د هغه عزت مجروح کول غوښته. ځکه خو ته الله جل شانه وایي قاتلهم الله انا یفکون، الله دې دا انسانان هلاک کړي څنګه د الله پیغمبر دروغ وایي، په پاکو خلکو باندې دروغ وایي. نو خبرې شروع کړلې، ګنګوسې شروع کړو. عایشه رضی الله عنها د هېڅ شي نه خبره. کله چې مسلمانان مدینې ته رال، نو عایشه رضی الله عنها ناروغه شوه، خپل کور کې وه، خلکو بار تر باره دا خبرې کولې خو دې ته خبره نه وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم براغه پوښتنې ته، خو هغه مخکنۍ په شانې مینه چې به ما سره کوله د حالات یې هغه شان نه و. وایي داسې پخوا به مې تېرېدو، ویې ویل کیف تیکم، د نورو نه به پوښتنه کولې دا څنګه ده، یعنې پوره پوښتنه به یې نه کول. معنی کیف هي اليوم، دا نن څنګه ده، معنی یې دا وه چې کېدای شي نن د پرون نه ښی یا د دې ورته داسې پوښتنه به یې کوله. دا ولې وجه دا وه چې د منافقانو دا خبرې خورې شوې وې، مدینه کې ګنګوسې و. ځینې مسلمانان به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راتله او دې باره کې به پوښتنه کوله چې دا خبرې څنګه کېږي، موږ څه وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل اهل کې شک نه و کړی، هغه د عایشې تانا په باره کې کوم شک نه کو، او هغه په دې پوهېده چې الله جل شانه په خپل حکمت سره د ده نه دا بدنامي لرې کوي، پاکوي به. خو وجه دا وه چې منافقانو ډېرې خبرې کولې او دغه شان ډېر کش و پش او ګنګوسې شروع کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دې کې بار بار خلک راتلو. نو تقریبا دې کې یو میاشت تېره شوه. عایشه رضی الله عنها د خپل عادت موافق د خپل ترور سره ام مستح بن اثاثه، دا یو بدري صحابي د سره راووته. پخوا به خلک او ځانه دوی به ټول د قضا حاجت دپاره یو شړې ته تلل، شړ ځای ته به تلل، دغه تشنابونه او لجینونه چې اوس جوړ دي دا شیان نه وو هغې وخت کې. نو عایشه رضی الله عنها د خپل ترور ام مستح سره روانه وه. نو خپې وښوېده. نو د ترور یې ویلې تعس مستح، مستح دې هلاک شي، تباه دې شي. نو عایشه رضی الله عنها ته دا خبره ډېره ناشنا معلومه شوه او ورته وایي کیف تقول لرجل من المهاجرین، ته یو مهاجر سړي ته بیا چې بدر کې ته حاضر شوی دی چې د بدر والا باندې ته خو الله معافي کړې ده، هغې باره کې څنګه داسې خبره کوې. نو ورته وایي لم تقولین هذا الکلام، دا خبره ولې کوې. نو هغه ورته وایي اما علمت بکذا وکذا، تا ته پته نشته د ستا باره کې څه ویلي وي. هغه ورته ویل زه خو خبره نه یم. نو دا قصه ورته وکړه چې ستا باره کې دی وایي چې دی یو سړي سره پاتې شوی و او بدنامه در باندې لګوي، دم پکې برخه اخیستې ده. منافقانو داسې قصه جوړه کړې او دی هم د هغې تصدیق کوي. نو د عایشې رضی الله عنها کوم مخکنی مرض شو دا نور هم سیوا شو، سوچ او فکر هم واخیسته، لاړه کور کې او راوغورځېده. نو شپه ورځ به یې جړلې، شپه ورځ. د دې وروسته عایشه رضی الله عنها وایي زما اوښکې نه دي وچې شي او زه په جون پوه شوی نه یم چې دا جون څنګه تېرېږي. دا خبره همداسې روانه وه تر دې چې د منافقانو نفاق او شیطانت عروج ته وختو. نو دې کې الله دا آیاتونه نازل کړل ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوهم شرا لكم بل هو خير لكم. چا چې دا دروغ جوړ کړي دي دا یوه لویه ډله ده او د مؤمنانو نن پکې څه خلکو برخه اخیستې ده. دا ستاسو دشمنان نه دي او دې کې ستاسو دپاره خیر دی. معنی دا قصه ظاهر خو ستاسو دپاره پکې بدنامي ده، خو الله په دې کې یو لوی خیر اچولی دی، ستا خاندان یې تل دپاره پاک. نو الله وایي دا دروغ، دا تهمت، دا شر نه دی بلکې دې کې ستاسو دپاره خیر الله اچولی دی. د دین ډېر مسایل پکې نازل شو. یو پکې د مسلمانانو مور د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرض د هغه د تهمت او د ګناه نه پاک شو، ګناهونه پکې پاک شو. د عایشه رضی الله عنها مقامات منزله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم منزله پکې اوچته شوه. الله د پیغمبر د عرض نه او د هغه د عزت نه دفاع وکړه. د دې قضیې سرپرستی او مشري چا کوله؟ قرآن کې الله وایي چا چې په دې کار کې برخه اخیستې ده
لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم هغه د پاره پوره د خپل ګناه برخه ده چا چې په دې کې خبره کړله خو مشري چې اخیستې ده والذي تولى كبره منهم له عذاب عظیم چا چې د دې سرپرستي کړله هغه د پاره ډېر لوی عذاب دی یعنې چا چې د دې فتنې ابتدا کړله او چا چې دې له هوا ورکړله او دا یې خوره کړې ده بیا الله جل شانو ورپسې دا نور آیاتونه نازل کړل مسلمانانو ته پکې آداب و اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم مسلمانانو ته چې کله تاسو دا خبره اورېدلې وه د دې منافقانو نه په ژبو باندې دوی دا خبره تکرار کړې وه ویلې وه یا تاسو د منافقانو نه دا خبره اخیستله وتقولون بأفواهكم او تاسو په دې خوله چلوله په داسې حال کې چې ما لیس لکم بې علم تاسو په دې علم نه و ولې بې علمه خبرې کوئ بې تحقیقه خبرې کوئ او داسې خبرې کول تاسو څه خیاله چې دا معمولي او وړې خبرې دي وتحسبونه هینه تاسو دې ته معمولي خبره ویل چې د پیغمبر په شان کې د پیغمبر د بیبي په شان کې تاسو داسې ګستاخ او بې دلیله خبره کوله او ستاسو څه خیال چې دا معمولي خبره ده وهو عند الله عظیم د الله په وړاندې دا ډېره لویه خبره ده معنی دا چې ورع دا و تقوا دا و زهد دا و چې مسلمانانو په دې کې برخه نه واخیستې چې کله منافقانو د خولې نه دا خبره اورېدلې وې پوښتنه یې کړې وې چې دا مصدر څوک دی ولې دا خبره کېږي د منافقانو تکذیب به کړی ځکه دا خو د منافقانو خبره وه او منافقان په مخ د ځمکه دروغجن انسانان دي دې وجې نه حدیث کې نه راځي چې د منافق درې علامې دي یو پکې الکذب دروغ ویل قرآن کې الله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله الله منافقان کله براشي تا ته وایي چې مونږ ګواهي کوو چې ته د الله رسول یې او په تاکید سره دا خبره کوي الله والله يعلم انك لرسول الله ته پته چې ته د الله رسول یې والله يشهد ان المنافقين لكاذبون او الله په دې ګواهي کوي چې منافقان دروغ وایي دا تا ته چې مونږ ګواهي کوو چې ته د الله رسول یې دې کې هم دروغجن دي ځکه دوی د زړه نه دا نه وایي والله يشهد ان المنافقين لكاذبون نو دا الله خبره رښتینې ده منافقان دروغجن دي نو دا خبره چې کوم د منافقانو د هغې په سر کې ابی بن سلول منافق چې د دې ته هوا ورکوله خو دې خبیث دومره چالاکي کوله چې ده به صراحت په دې خبره کې نه کوو ده به د عایشې رضی الله عنها نوم نه اخیستو داسې بیا نه ویل چې عایشې رضی الله عنها دا عمل کړی دی بلکې دا به خلکو ته راغی هلکه تاسو خبرې دی عایشې په اړه کې څه خبرې خلک کوي خلک داسې وایي نه زه نه وایم بس خلک بیا راوسپړل دا قصه به هلته وکړله بیا به لاړ بل ځای ته نو په دې طریقه باندې دې ظالم دا خبره خوروله نو دلته څه مؤمنانو هغه هم پکې برخه اخیستې او دا خبره د هغوی په خوله ویل شوې وه چې یو پکې مصطح بن اثاثو حسان بن ثابت رضی الله عنه حمله بنت جحش د رسول الله صلی الله علیه وسلم خینه وه دوم خبرې پکې کړې وې انسانانو خطا کېږي نو ابوبکر رضی الله عنه قسم وکړ چې زه به مصطح بن اثاثه یو غریب و د عایشې رضی الله عنها د ترور زوی و ده به په هغه باندې خرچه کوله دا قسم کوي زه به دې له نور خرچه نه ورکوم دې په دې خاطر نه چې زما په لور پسې خبرې کړلي بلکې په دې باندې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې خبرې کړلي د هغه ګستاخي کړله نو الله جل شانه د آیات نازل کو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله ولا یأتل منا قسم دې نه کوي مراد دې ابو بکر رضی الله عنه ما هغه چاله چې الله ما شی ورکړي ولا یأتل اولو الفضل ما هغه چاله چې الله مال او دولت څه شی ورکړي قسم دې نه کوي چې زه په خپل خپلوانو یتیمانو او مساکینو باندې خرچه نه کوم مراد دلته مستحو یعنی د اول الفضل نه مراد ابو بکر رضی الله عنه چې تاسو خپل احسان او خپل صدقه مو بندوي دوی نه اگر چې دوی خطا شوي دي بعضې کارونو کې وروسته ورسره بیا بل آیات کې راغله الا تحبون ان یغفر الله لکم تاسو دا نه غواړئ چې الله درته بخښنه وکړي نو کله چې دا آیات نازل شو ابوبکر رضی الله عنه ویل بلا والله ولنه یا الله موږ دا غواړو چې ته موږ ته بخښنه وکړي واپس لاړه او هغه ته خپل هغه خرچه او نفقه چې به هغه باندې کومه کوله هغه شروع کړه دې ته ویل د صحابو ایمان موږ ګوره چې د الله په حکم سمدستي عمل کوي که نه ګوره یو سړی د ده په لور باره کې غلطه خبرې کړي دي خو چې الله وایي تاسو په هغه باندې خرچه او دغه نه بندوئ نو د هغې خبرې ته نه ګوري او د الله د حکم تعمیل کوي بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا درې صحابه چې وو مصطح او حسان او حمله بنت جحش دا درې واړه اتې دورې ووهلې حد قذب خو ابی بن سلول او ځینې نور منافقانو ته یې څه ونه ویلې ځکه دې خبیثه او دارنګ د ملګرو دو صراحت نه وکړی او دویم وجه دا و چې حد چې چا باندې قایم شي هغه په هغې پاکېږي او عبدالله بن ابی بن سلول چې دا د پاکوالي لایق نه و
بس غوښتل چې دا شان نجس مردار لاړ شي ځکه دا ګنده او پلیت و. د دې قصې نه مطلب دا حاصل هم دا ورع دې ته وایي چې انسان هغه خبره وکړي چې دی پرې پوهېږي او د هغې خبرو نه ځان وساتي چې دی پرې نه پوهېږي، ده ته پته نشته. مانه په چا باندې تهمتونه نه لګوي، د چا باره کې د بې ځایه بې علمه خبرې نه کوي. نو دا هغه استشهاد ده چې امام نووي رحمه الله د دې آیتونو نه راویستی دی د دې باب دپاره. که مونږ او تاسو قدرمنو اورېدونکو سوچ وکړو، فکر وکړو، نو دغه مسله هو به هو زمونږ په زمانه کې بالکل موافق ده. دې زمانې سره بالکل د دې خلکو سره لګېدلې ده. مونږ هم د دغه آیات د لاندې راځو. الله دې زمونږ اصلاح وکړي. زمونږ د زمانې د خلکو هغه هم د دې آیات لاندې راځي. تاسو ګورئ زمونږ زیات ورونه علما دي او که عوام دي که سیاستمدار دي، ښځې دي او که نر دي، ټول په خپلو چارواکو پسې لګوي بغیر د علم نه. کافر دی، مرتد دی، غل، زانی دی، شرابي دی، هېڅ شی هم په سترګو نه دي لیدلي، صرف تاویلې ماویلې دي. او قرآن وایي چې تاسو بې علمه خبرې مه کوئ. ولا تقف ما لیس لک بعلم. بې علمه خبرې به نه کوي، بې تحقیقه. دارنګې زمونږ عام طالبان او عام خلک او ښځې د قرآن د دې آیات د تهدید لاندې دي چې اوس ګوري اکثر علماو پسې خبرې کوي. او علماو پسې خبرې کول دا په دین پسې خبرې کول دي، پیغمبر پسې خبرې کول دي، او دا د یهودو نصاراو سازش دی چې علما بدنام شي. ځکه هغوی پوهېږي چې کله علما بدنام شو نو دا دین هم بدنامېږي، بیا څوک اسلام ته غاړه نه ږدي، د دې سره اسلام هم بدنامېږي. نو دې وجې نه هغوی زیات کوشش دا شروع کړله چې علما بدنام کړي، په رشوت سره، بدعملۍ سره، په حرامخورۍ سره، خو په قسمه قسم چلولونو او شبهاتو باندې. نن چې ګورې که طالب دی د هغه به د مولانو نه ورانه ده، که د مولا ورور دی هغه به هم لګوي، که پلار دی هغه به هم لګوي، چې کوم یو ګوري هغه به علماو پسې لګوي. او عزتمندو ګورې دا یاد وساتئ چې کله علما بدنام شو، علما ختم شو، نو بیا په مخ د ځمکه شرار الناس، بدترین انسانان پاتې کېږي چې په هغوی به قیامت قایمېږي. داسې زمانه به راشي چې بیا به عالم نه وي، داسې به څوک نه وي چې خلک ته جمع ورکړي د مانځه د مخکې کېدو. د خلکو مشري به بې علمه خلک واخلي. مشکات کې حدیث جاهلان نافویه، هغه به د خلکو مشري واخلي او فتوی به ورکوي. فافتوا الناس بغیر علم فضلوا اضلوا. بې علمه فتوی به ورکوي، په خپله به هم ګمراه، نور خلک به هم ګمراه کړي. نو ستاسو څه خیال دی چې علما سازشونه شروع دي، د یو طرف قتلیږي، د بل طرف ته بدنامیږي، زندانونو ته روان دي، په یو نوم او په بل نوم بدنامیږي. یهودان خلکو له پیسې ورکوي جاسوسان لولا چې شاید دا علما بدنام کړي، په دې دروغ ولګوئ، هغه په یو نوم او په بل نوم باندې هغه نیسي او محبسونو ته وړي. دارنګې زیات خلک د دین په طالبانو، د دین په شاګردانو باندې تهمتونه لګوي، په هغوی باندې بدې ردې وایي، اسلامي مدرسې بدناموي، دیني مدرسې بې علمه. دارنګې ډېر خلک چې لګي د هغه څوک چې محسنین دي، مدرسې جوړوي، جوماتونه جوړوي، خیریه ټولنې جوړې کړي، د خیر په کارونو کې مرسته کوي، نور ځینې لګېدلي دي هغوی بدناموي، هغوی پسې خبرې کوي، دې دپاره چې د مسلمانانو منځ نه دا ټولنې لرې شي. ځینې صالح او دینداره نیکان مالداره مسلمانان دي، غنیان، هغوی د مسلمانانو د خیر ښېګړې په کارونو کې مرسته کوي، ځینې نور خلک لګېدلي دي په هغو پسې خبرې کوي چې پلانی مالداره سړی خو دا کوي، پلانی خو دا کوي، دا کوي. عزتمندو دا ټول ګورې د دې آیات لاندې راځي، او دا ډېر لوی جرم دی چې موږ د مسلمانانو په شان کې بې علمه خبرې کوو. نو هغه وجه دا ده چې زموږ اکثرو خلکو کې ورع نشته. ورع دا ده چې د بې فایدې، بې ځایه، بې علمه، بې تحقیقه خبرو نه ځان نه ساتو، بس څه مونږ په ژبه راغلل بس هغه وایو بغیر د تحقیق نه. دا ظلم دی، دا عدوان دی چې ته د مسلمان په شان کې داسې خبره کوي چې تا ته معلومات نه وي. دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو ته وایي که نو چې غیبت څه ته وایي؟ وایي غیبت دې ته وایي ذکرک اخاک بما یکره، چې ته خپل مسلمان رور پسې داسې خبره کوې چې هغه پې خفه کېږي. نو یو صحابي ورته یا رسول الله ارأیت ان کان فی اخی ما اقول، که زما ورور کې دا کاري، دا زه چې څه وایم دا کار پکې شته دی، نو څنګه ولې پې خفه کېږي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ان کان فیه ما تقول فقد اغتبته، خو چې دا څه پکې دی او ته بیانې خلکو ته وایې دغې ته غیبت ویلی شي. چې اوس په هغې کې څه نشته او ته پسې دروغ تړې، دا خو فقط بهت ته او تا پې تهمت وتړو، او دا خو د هغې نه لویه ګناه ده. نو الله جل شانو دې زموږ او ستاسو ژبې په حق باندې وچلوي. الله دې زموږ او ستاسو ژبې د دروغو نه منع کړي، د دروغو نه دې رابندې کړي. الله دې موږ د افترا نه، د بهتان نه، او دارنګې د غلطو مجلسونو نه وساتي. راځو قدرمنو اورېدونکو د دې باب اولنی حدیث اخلو. دا د آیتونو لنډ غوندې تشریح
بسم الله الرحمن الرحيم. وعن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه. صحیح حدیث دی، امام بخاری و مسلم دوان روایت کړی دی. بخاری په کتاب الایمان کې باب فضل من استبرأ لدینه کې په 250 باندې، مسلم کتاب المساقات باب اخذ الحلال وترك الشبهات په 1599 نمبر باندې روایت کړی دی. ژباړه داسې ده، نعمان بن بشیر رضی الله عنه فرمای، دوه صحابه دي فلاروزوی الله دې دوه ناراضي شي، وای ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اوریدلی ویلې ان الحلال بین، حلال ښکارا صفا معلوم دي، کوم شیان چې حلال لی قرآن او حدیث هغه صفا بیان کړل، و ان الحرام بین، کوم شیان چې حرام دي هغه هم قرآن او حدیث صفا بیان کړی دي. حلال کوي او د حرام نه ځان ساتي. و بینهما مشتبهات، د دې ترمنځ شیان داسې دي چې پاره کې شبهه دي، شک او شبهه او پکې ده، دا پته نه لګي چې دا به حلال کو دا به حرامي، نو د شیان نه ځان ساتي وي. مشتبهات دي داسې دي چې پاره کې شکوک دي، لا يعلمهن كثير من الناس، نفي جاني هغه شیان لره ډیر د خلکو نه، معنا علما او ځین خلک په پويږي، خو اکثر خلک دا مشتبه شیان نه پیژني چې دا حلال دی که حرام. نو چې کله سړی ته د شی راځي چې دا حلال دی که حرام، نو دا به څه کوي؟ ورع دا د تقوا دا چې فمن اتقى الشبهات، هغه څوک چې د شبهاتو نه ځان وساتي، بالکل مشتبه شي نه ځان وساتي، استبرأ لدینه، نو د دین پاک، خپل دین پاک، دین شکوک او شبهاتو نه پاک، وعرضه او دانګ خپل عزت. ومن وقع في الشبهات، او څوک چې په شبهاتو کې وغورځیدو، شک او شبهات شکی شیانو پسې ورغی، وقع في الحرام، دا حرامو کې واقع کیږي. و د دې مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم با اکثر مثالونه بیانول ملګرو د ذهن موافق، چونکه اکثر ملګری د ګړو زو یا د وخانو شپونکینو دا به سرول، نو دا وی د ذهن موافق مثال ورکوي. و کر راعي، و د شبهاتو نه چې څوک ځان نه ساتي، و د دې مثال لکه یو شپونکی دی يرعي حول الحمى، د سرول کوي خپل ګړی او زی او خان سره حول الحمى غیر شاپیر د هغه ځای نه چې هغه محفوظ ساتل شي. یو ناغه شوی ځای دی، ډېر شنه ګیا او دغه پکې دی واخو، خو ناغه دی چا بند کړی دی او د دې ترڅنګ دی خپل ګړی سره، نو د کار څونه کوشو کې نو خامخا به یو ځل د مال چې د دې پردي ناغه شوی دی ساتل شوی ځای ته وراوړي، دغه د پردي واخو د پردي فصل بخوري، یوشک ان ارتع فيه، دا شک د چې کېدای شي دا وراوړي. نو معنا دا ده چې د شکی شیانو خواله به نه ورځي کورلی، کېدای شي چې حرامو کې وغورځېږي. بیا وایي الا وان لكل ملک حما، خبردار د هر بادشاه دپاره خپل یو بچ او پاک او محفوظ ساتل شوی حمایه، یو چاراګای چې هغه محفوظ ساتلی، ان چې هغه د بیت المال لاسونو او د هغې د اوښانو لپاره دا ځانګړي وي، هغې له به بل څوک نه ورځي. یا موږ به مثال ورکړو، یو سړی دی خپل پټی دی او د خپل پټي کې جوار او غنم یو څه شی کرلی دی او د هغې نه راختلی او ته د هغې تر څنګ خپلې ګړې سره، تر کومه به ته د خپلو د ټولو ګړو ته منتظر یې، خو چې لږ د مخ واوښتو هغه ورځي او پردي پټي کې په حرامو کې هغه لګیا کېږي. نو دغه شان د هر باچا خپله حما چاراګای هغه خپل ځان لپاره محفوظ ساتلی. نو دغه شان الله چې د ټولو بادشاهانو بادشاه دی، د الله چاراګا چې الله موږ نه محفوظ ساتل چې دی له به نه ورځئ، هغه محارم دي، هغه شیان چې حرام دي. لکه څنګه چې دا چاراګا کې واښه وي، د حیوان زړه ورته کېږي او سمدستي هغې طرف ته ورمنډه کوي، دغه شانې ځینې شیان الله داسې پیدا کړلی چې هغه حرام دي، خو د انسان نفس او هوس هغې طرف ته میلان کوي. نو دغه محارمو خوا ته مه تاویږئ که نه، په تاسو هم پکې واقع شي. معنا دا چې چرسیان دي، چرس کې پوډریان دي، شرابیان دي، دغو سره چې ته مجلس کې کښېنې ته وایې چې زه یې نه څکمه، خامخا به یو ځله ته هم پکې واقع کېږي. پردیو زنانو منځ کې کښېنې دا محارم دي. شریعت وایي چې د زنانو منځ کې له به سړی نه ورځي. نن غربیانو کوشش شروع کړی دی چې داسې ځای، داسې دفتر، داسې ځای نه پرېږدي چې هلته ښځې نه وي، چې کوم محکمه کوم ځای کې ښځې نه وي، هغه ځای بندوي، هغې له پیسې نه ورکوي.
هغه غواړي دا چې مسلمانان په دې حرامو کې واقع شي، چې کله دوی په دې کې واقع شو بس بیا دین پاتې دي. هغه زموږ دین مطالعه کړي، نو چې ته پردو زنانو سره کېنې پاسې خامخا په ناروا کې اخته کېږي. نو الا وان فی الجسد مضغه، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي خبردار د انسان په دې جسد کې یو ټوټه ده، اذا صلح الجسد كله، چې کله په دې کې اصلاح شي، دغه ټوټه اصلاح شي، دا پاک شي، د دې صحیح تربیه وشي، د دې حفاظت وشي، نو صلح الجسد كله، ټول جسد کې بیا هغه فرمانبرداري راځي او هغه اصلاح کېږي او هغه ښه کېږي. وایي دا پس د دغه غوښې دغه ټوټه فاسده شوه، په دې کې فساد راغی، په دې کې نفاق راغی، نو فسد الجسد كله، ټول جسد د فاسدۍ بربادۍ. دغه ټوټه څه شی دی؟ الا وهي القلب، دغه زړه دی. دغه ټوټه چې د زړه دی، دا حدیث متفقون علیه حدیث دی، په مختلفو نور الفاظو باندې روایت شوی چې ټول تقریبا سره نږدې دي. لنډه شرح د حدیث دا ده، کوم حدیث چې نعمان بن بشیر رضی الله عنه روایت کو د خپل پلار نه، چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حلال ښکاره دي او حرام ښکاره دي، د دې په منځ کې ځینې مشتبه او شکی شیان دي چې په هغې باندې ډېر خلک نه پوهېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم شیان او دا کارونه ټول درې قسمه ته تقسیم کړل. اعمال او کارونه دنیا ټول یا به حلال وي یا به حرام، حلال هم ښکاره دي او حرام هم. دریم دا چې د دې په منځ کې ځینې مشتبه او مشکوک شیان دي. حلال ښکاره دي لکه حیوانات، غوا، غویي او ګړې وزې. حرام ښکاره دي لکه مرداره، وینه، خنزیر، سپی او داسې نور. قرآن ذکر کړي دي ځینې شیان قرآن په تصریح سره ویلي چې حرم علیکم، هغه حرام دي. ځینې شیان قرآن ویلي وحل الله البیع وحرم الربا، نو دغه حرام هم ښکاره دي او حلال هم ښکاره دي. ځینې شیان داسې دي دلته چې هغه عام خلکو ته نه ښکاري، او بیا د پټوالي اسباب هم ډېر دي چې ولې هغه پټ دي. ځینې داسې شیان دي چې په هغې باندې نس نه وي، ثابت نس پې نه وي، انسان په هغې کې شک کوي، هغه تردد پکې کوي، په دې خاطر چې آیا دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت وي او که نه. نو که ثابت هم شي، صحیح شي، نو کله کله په چا باندې د هغې هغه دلالت کې اشتباه وي چې دا په دې باندې دلالت کوي او که نه کوي. کله کله یو نس په یو عمل په یو کار باندې دلالت کوي، خو سړي سره دا اشتباه وي چې دې د به مخصص وي او که نه به وي، که دا به عام وي. کله یو حکم مطلق وي، نو سړي سره دا اشتباه وي چې دا به مقید وي او که نه دا به مطلق وي. بیا کله چا سره دا شبهه وي چې دا به په دې خپل حکم باندې باقي وي او که نه دا به منسوخ وي. المهم اسباب د اشتباه بیا ډېر دي. نو د دې شبهاتو نه او د دې شکوکو نه به ځان څنګه ساتو؟ جواب دا دی، لاره ښکاره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته د خلاصون لاره ښوولې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي فمن اتقى الشبهات استبرأ لدینه و عرضه، چا چې د شبهات او شکوکو نه ځان وساتو، د خپل دین او خپل عزت او خپل عرض ځان محفوظ وساتو. څه معنا؟ د بچ شو د وقوع په محرماتو کې او د عزت محفوظ شو. خلک په د باندې خبرې نه کوي چې پلانې حرام خور دی، شراب خور دی، سود خور دی. ځکه کله چې انسان مشتبه کارونو شروع کړله، داسې کارونو کې شروع کړله چې د هغې د حلال او د حرامو من شک وي، نو خلک ورته متوجه کېږي او خلک بیا په هغې کې خبرې کوي. او چې کله سړی حلال کوي او د حرامو نه ځان ساتي، بس خلاص. دې وجه نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې دپاره یو مثال پیش کړو. مثال یې د یو شپونکي سره ورکړو. د ګړو وزو یا د اوښانو یو شپونکی دی، د چا پټی دی، ساتلی شوی ځای دی، د هغې تر څنګ دی خپلې ګړې وزې او اوښان سری. ښکاره خبره ده چې داسې ځای کې څوک ګړې وزې یا دغه نه سری، ځکه کوم ځای چې ساتلی شوی نو په هغه ځای کې واښه او ګیاګانې زیاتې وي، شین ښکاري، فصل یې ښه وي. نو کوم سړی چې د دې تر څنګ خپل ګړې وزې او اوښان سری، دې کې شک نشته چې خامخا به د ده مال دغې ته وراوړي. ځکه ډنګر حیوانات او ګړې وزې چې کله شین ځای ویني او واښه ویني، نو بس هغې طرف ته منډه اخلي او هغه خو دا نه پېژني چې دا زما دی، دا مې د مالک دی او که د بل چا دی. نو چې کله دی په لدې ځای ور واوښتو، نو دا فتنه او په شر اخته کېږي. دې وجه نبي صلی الله علیه وسلم وایي چې کله د حرامو تر څنګه اوړئ راوړئ مشکوک شیان، نو خامخا په ناروا کې اخته کېږئ. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هر بادشاه دپاره یو چاراګاه وي. نو ځینې علماو د دې نه استنباط کړی چې د وخت چارواکو بادشاهانو لپاره پکار دي، خلفاو لپاره، چې یو خاص داسې ځای وي چې هغه د بیت المال لپاره، د مجاهدینو د مال لپاره ځانګړی ساتلی وي، چې هغې کې په نورو خلکو باندې بند وي،
چې د مجاهدینو مال په هغې کې څریږي. البته یو بله مسله دلته هغه ده چې شخصي طریقه باندې ځان دپاره چاراګاه نشي ساتلی. زمونږ چارواکي و والیان او رئیسان په شخصي ډول باندې ځان دپاره چاراګاه نشي ساتلی چې د الله ځمکې د بیت المال د مسلمانانو ځمکه راټینګه کړي، رئیساره کړي او وایي چې دا زما ده او دې کې به زما مال څریږي د بل چا باندې. دا حرام دی. ولې؟ ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي المسلمون شرکاء فی ثلاث، ټول مسلمانان په درې شیانو کې سر شریک دي، اوبو کې، ګیا کې او نار اور کې. دا به یو د بل نه منع کوي. نو په ګیا کې چا دپاره حلال نه دي چې د یو ځای باندې ګیره واچوي چې دا بس دا زما ځای دی نور څوک دې ته نه راځي، یا د څوک پولیس او باډیګارډ پې ولګوي چې دې ته خلک منع کوه، بلکې دې ته غصب ویلی شي او دا ناروا دی، حرام دی. ځکه دا ډاګونه چې دا د چا ملک نه دی، دا سلطاني ډاګونه دي. دې کې د هر چا حق شته چې هغه پکې خپل ګړي وزي او وغیره وڅروي. دارنګې اوبه د سیند دې وجې نه اهل علم ویلي امام دپاره د خلیفة المسلمین دپاره د مسلمانانو د بادشاه دپاره پکار دی چې داسې یو حمایي یو ځای ساتلی وي په دې شرط چې د مسلمانانو بیت المال مال او هغه حیوانات په هغې کې بیا څریږي. او یا دا احتمال چې دا یو اخبار د نبی صلی الله علیه وسلم د دې یو تمثیل ورکړی دی، لکه نبی صلی الله علیه وسلم د دې امت یو تمثیل ورکړی چې زما د امت به د یهودو په نقشه او چل او رسم او رواج او د هغوی په طریقو باندې داسې عمل کوي لکه یو غشه چې بل غشې پسې رواني. تر دې کوي دا یهود او نصارا د خادمۍ سوړې ته ونوځي دا خلک به پسې نه وځي. په یهودو نصاراو کې څوک د مور او یا د خور سره واده وکړي دا خلک به هم کوي. لکه اوس دا شی شروع دی چې یهود څه عمل کوي نو موږ مسلمانان هم سبا هغه عمل شروع کړي. سرونه ګورئ د یهود یو قسم ویښتان جوړوي چې دې ته خنزیر سټایل وایي. اوس چې زموږ مسلمانان ځوانان ګوري ډوم د خنزیر سټایل کړی، من سر باندې بیا داسې لږ ځای ببر پرېښی نور شاوخوا به یې وله خریل یا به یې واړه کړي. یو رقم خنزیر دی تور، د هغه دا څټ ببر یو نور شاوخوا یې دا یې خریلی. نو انګریزانو دا د خنزیر سټایل کړی دی، هغو ته خنزیر ګران دی. نو زموږ مسلمان هم لګی د خنزیر سټایل یې کړی. هلکه مسلمان ته خو مسلمان یې. دارنګې د لباس کې یهود نصاراو ګیرې برید خریلی، مسلمانانو هم له زور ورکړی دی. دا حرام دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چا چې د کوم قوم سره ځان مشابه کړي د هغوی سره وفاسیږي. نو دا یو تمثیل دی نبی صلی الله علیه وسلم ورکړی دی، یا هغه هم یو مثال ورکړی دی. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي خبردار الا وان حم الله محارمه، د الله چاراګاه او هغه شیان چې الله بند کړي دي په خلکو باندې هغې ته نه پرېږدي. هغه چې شریعت د هغې نه ګیره اچول د دې ارتکاب به نه کوئ. نو حما هغه شي ته وایي چې هغه حرام وي نور خلکو دپاره او د هغې کې ضرر وي د خلکو دپاره په دین کې او په دنیا کې. نو د الله حما هغه شیان چې الله مونږ او تاسو باندې بند کړي دي او مونږ دپاره مضر دي هغه محرمات دي. لکه څنګه چې چاراګاه ته د حیواناتو زړونه تلوسه کوي او هغې ته زړه کېږي میلان کوي، دغه شانې دې حرامو ته زموږ او ستاسو نفسونه ډېر زیات میلان کوي، غواړي خو مونږ به په ځان باندې ضبط راولو، زور به راولو او دې نه به ځان ساتو. مثال د زنا سره وګورئ، الله دې موږ او تاسو ساتي. زنا چې ده د دې سبب قوت الشهوه، د شهوت قوت دی، او د ایمان ضعف دی. چې ایمان دې کمزور شي شهوت دې قوي شي نو انسان په دې کې واقع کېږي. لیکن نفسونه چې دي دا دې طرف ته میلان لري، ځکه انسان په دې جبلت باندې او دغه طبیعت باندې پیدا شوی دی. خو دلته شریعت موږ منع کړي وو، زموږ او د دې ترمنځ شریعت یو فاصله ایجاد کړې ده. موږ ته ویلي تاسو به دې نه ځان لرې ساتئ. الله وایي که ولا تقربوا الزنا، داسې نه دی وایي چې زنا مه کوئ، منه د زنا خواله به هم نه ورځئ، ځکه د زنا هغه اسباب به نه استعمالوئ، ځکه بیا په واقع کېږئ پکې. معنا دا چې د ښځو خوا ته به نه ورځئ، د ښځو سره به کښېنئ نه، ګورئ به نه، فلمون ډراوې به نه ګورئ. که دا دې وکتل بیا د مردارۍ کې اخته کېږي. نو موږ او تاسو د هر هغې ذریعې نه منع کړي یو چې هغه مفضي وي له زنا ته. زنا ته موږ او تاسو رسوي، نظر لاس ورولل، خبرې کول، او دارنګې ډرامې او فلمونه کتل. دارنګې ربا الله حرامه کړې ده، خو د انسان نفس هغه غواړي سود چې یاره زما مال زیات شي. قاعده ده که نه؟ خو قرآن او حدیث هره ذریعه حرامه کړله چې هغه حرامو ته او دارنګې سود طرف ته موږ او تاسو وړي. نو دغه شانې الله ټول محارم چې کوم دي هغه رابند کړي دي او هغې نه موږ او تاسو منع کړي یو، او موږ ته ویلي چې دې نه ځان لرې ساتئ. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث په آخره کې داسې وفرمایي الا وان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله. خبردار د دې ټولو شیانو مالک چې دی هغه د انسان په زړه کې یو ټوټه ده چې هغه
زړه دی ورته ویلی شي د غوښې یوه ټوټه ده وړه ده یعنې دومره ده چې انسان یې خوړی شي مزغه هغې ته وایي چې انسان یې جوی معنا ټوټه وړه ده خو شان یې ډېر لوی ده ډېر لوی کردار ادا کوي د انسان بدن کې دا هغه شی ده چې د انسان ټول بدن چې دی د هغه د حکم لاندې دی او هغې تدبیر د جسم چې کوم دی دغه ټوټه کوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي که دغه ټوټه صحیح شوله دغه کې صلاحیت پیدا شو نو ټول جسم او بدن به د بیا اصلاح وي د خیر کارونو پسې به ګرځي او که دې کې فساد راغی نو ټول جسم به د بیا په فساد او په ناروا کې هغه مبتلا شي معنا سترګه نه ده پوزه نه ده لاس خپې وغیره نور اعضا چې دي دا ټول له دغې وړې ټوکړې د اډر لاندې دي دې وجې نن قلب ته قلب ځکه وایي چې د اوړي راوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا دعا ډېره کوله اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک ای د زړونو اړونکی راړونکی زما زړه په دین باندې کلک ودرې قایم یې وساتې اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على اله طاعتک یا علی طاعتک ای د زړونو اړونکی راړونکی زما زړه په دین باندې وچلې نو د انسان د صلاح مدار او د فساد چې دا په زړه باندې دی نو دې وجې نه زما مسلمان وروره زما مسلمانې خورې موږ او تاسو له پکار دی چې خپل زړونه اصلاح وکړو زړه صفا کړو د ظاهر اصلاح کول د اعمالو اصلاح کول دا ښه کار دی خو د هر څه نه مخکې چې کوم دی د زړه اصلاح چې کوم ده د زړه صفایي دا د ټولو نه مهمه ده او د زړه صفایي په قرآن باندې راځي عقیدې باندې راځي چې عقیده باندې د زړه نه صاف شوی که نه د قرآن او سنت عقیده دې په زړه کې نه وي نو ظاهر ډول او ډانچې ته دې الله نه ګوري ان الله لا ينظر الى صورکم واعمالکم الله د چا شکلونو اعمالو ته نه ګوري ولکن ينظر الى قلوبکم ستاسو زړونو ته ګوري چې زړه کې د کومه عقیده ده په کوم فکر او خیال باندې دا اعمال کې دې وجې نه الله منافقانو ته وایي که نه واذا رأیتهم تعجبک اجسامهم چې کله ورته وګورې د شکلونو ته یې وګورې ته به وایې چې دا بس دیم دا دی خو الله وایي یقولو تسمع لقولهم که خولې نه دي وله خبرې واورېدې نو کأنهم خشب مسند ته به وایې که هغه کوږ لرګی دی ول چې هېڅ فایده ترې نه اخیستلی کېږي ګډې وډې به د خولې نه راوځي چېرته به قال الله قال رسول وانه اوري معنا دا ده چې په ظاهري ډول سینګار باندې نه دی زړه اصلاح ډېره مهمه ده نو زما مسلمان وروره باید چې موږ خپل زړونه اصلاح کړو خپل زړه ته وګوره چې زما زړه کې خو شرک نشته زما زړه کې خو بدعات نشته غیر الله سره خو مینه نشته کافرو سره خو مې مینه نشته طاغوت سره خو به مې مینه نه وي د خپل ځان سره سوچ وکړه چې ایا زما زړه کې خو د هغې شیانو سره کرکه نشته چې کوم الله نازل کړي دي الله روا کړي دي او زما زړه کې ورسره کرکه ده لکه شریعت موږ ته ډېرې مسلې داسې کړي دي زموږ او ستاسو زړونه ورسره کرکه ساتي ګیره پرېښودل دا واجب دي دا چې خلکو ته سنت وي معنا طریقه د پیغمبر د نور حکم وجوب دی که یو سړی ګیره پرېښودل دې ته بد ګڼي ځان ورته بد ښکاري په دې سړی اسلام نه وځي داسې ووایه چې ستا خو د شریعت د ځینې احکامو سره په زړه کې کرکه نشته که یې نو د زړه علاج دی وکړه مسلمانه دارنګې ته د خپل زړه کې وګوره سوچ وکړه چې زما زړه کې د الله د نیکو بندګانو سره خو کرکه نشته د الله نیک بندگان خو دې بدې نه راځي که چیرې د الله نیک بندگان دې بدې راځي نو مسلمانه زړه دې الټه شوی دی د زړه علاج دې وکړه دارنګې زړه کې وګوره چې د کافرو طرف ته خو میلان نشته کافرو سره مینه د کافرو کارونه تاییدول د کافرو په کامیابی باندې خوشحالېدل د مسلمانانو په تکلیف او د مسلمانانو په مصیبت باندې خوشحالېدل نو پوه شه چې زړه دې اوښتلی دی الټه شوی دی زړه علاج دې وکړه دارنګې د کافر سره دې راشه درشه څنګه ده زړه کې دارنګې زړه کې د حسد شته غلا دوکه مسلمانانو سره حقد داسې نور که دا شیان دې په زړه کې نو مسلمانه د خپل زړه علاج دې وکړه په قرآن باندې نو فطهر قلبک من هذا خپل زړه د دې شیانو نه پاکه او زړه اصلاح دې وکړه الله فلا یعلم اذا بعث ما فی القبور تاسو ته پته نشته قبرونو کې څومره انسانان دا به راپورته شي وحصل ما فی الصدور انسانانو په زړونو کې څومره فکرونه سوچونه دي څومره خبرې تېر شوي دا به الله ښکاره شي ان ربهم بهم یومئذ لخبیر الله پې خبردار دی قیامت په ورځ باندې به موږ سره د دې حساب کېږي په دنیا کې ظاهر باندې عمل کولی شي خو په آخرت کې ګوره بیا ستا باطني اعمالو ته په هغې باندې فیصله کېږي ځکه الله یوم تبل السرائر ټول رازونه به یې راښکاره شي چې څوک مؤمن په زړه کې ایمان وي د هغه ایمان به ښکاره شي که څوک منافق وي ښکاره هر څومره چې د ایمان دعوې کړي ظهر نفاقه والعیاذ بالله یعنې منافقت به بیا ښکاره شي هلته دې وجې نه زما مسلمان ورور د خپل زړه اصلاح پکار ده زما مسلمان ورور شریعت ته بد مه ګوره زما مسلمان خورې زما مسلمان وروره د الله نیکان بندگانو ته بد مه ګوره زما مسلمان خورې زما مسلمان وروره الله چې څه شی نازل کړي هغې ته بد مه ګوره هغې پسې بد مه وایه قرآن کې چې کوم احکام دي حدیثو کې هغې پسې خبرې مه کوه
د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو سنت پسې د بد ویل او استهزاء دې وکړه اسلام نه وځي. الله جل شانه دې زموږ او ستاسو اعمال اصلاح کړي. الله دې موږ ته هدایت وکړي. الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. الله فامان والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. باطل دی چی لتا څخه سوا دی یا الله، سوا دی یا الله. خالق د خیر و شر بلا تا څوک خالق نشتا، رازق د کل عالمی